یوه بله ورځ هم تیره سوه، خو موږ به په اونیو له بندیزونو سره مخ یو. هدف د بدن خوندي ساتل دي، خو دا زموږ پر روان هم اغیز کوي. د انګلند په جنوب لویدیځ کې مو هغه خلک وموندل چې د رواني ناروغیو له کړاوه ښه خبر دي. ویره در سره وي چې یا به پې تاخته شي او یا هغه کس چې درته ګران دی. آن خبرې کول هم پې سخت دي. فکر کوم یوازیتوب دی. له چا سره مخامخ خبرې نشي کولی. همدا غټه خبره ده. لنډه دا چې ښه خوب نشم کولی. احساس کوم د هیڅ کار نه یم. څه کولی شو؟ فکر کوم باید هڅه وکړو د ځان غم وخورو. فکر سره راټول کړو، ځان یو کار کولو ته وهڅوو. که ټوله ورځ کښېنئ او تلویزیون وګورئ، ځان له کاره باسئ. بی بی سی د بریتانیا له لویو رواني مرستندویو ټولنو سره خبرې وکړې. هغوی وایي تېره میاشت په بېساري ډول د مرستې ډېره غوښتنه ځینې سوې. د رادي حالت 50% زیات خلک د مرستې لپاره ټلیفون ورکوي. 2/3 خلک راته وایي په تیرو 2 اونیو کې رواني حالت ناوړه شوی او موږ فکر کوو دا د یوې داسې نښې پیل دی چې خلک یې له مخې په رښتیا له رواني پلوه کړېږي. بین د شرابو په اړه پر خپلې ستونزې پر انټرنیټ لیکنې کوي. له ده سره د انټرنیټ له لارې مرسته کیږي، خو دی وایي مخامخ د درملنې په نیت خبرې نه ورسره کیږي او دا به یې بیا رغېدنې ته تاوان واړوي. که زه وتوانېږم چې دا سبا ورځ په نشو د روږدو کسانو پټې کوټې ته چې خلک د خپل حالات په اړه خبرې کوي او درد سره شریکوي ورشم، نو دا راته په هر څه ارزي. له اړیکو پرته ځان یوازې احساسوي. زه غواړم فکر وکړم چې نور نشه نه کوم، خو په رښتیا چې ډېره ګرانه ده. هر ماښام چې سر پر بالښت ږدم نو وایم نن ورځ بریالی وم، یوه بله ورځ هم تېره شوه. کمپاین کوونکي ویره لري چې دا وبا به رواني روغتیا بیړني حالت ته یوسي. خلک به تر پخوا لا زیات ملاتړ ته اړتیا ولري او کیدای سي تر بندیز ختمېدو وروسته کلونه نور دوام وکړي.